अस्सलामुअलैकुम दोस्तانو सندरगाड़ी गुल रخसार खपल खावند طلاق کړه په کومه وجه طلاق کړه ټول معلومات در سره په دې ویډیو کې شیر کوم ویډیو کتو نه مخکې ک چینل کې نی وې نه مهرباني وکړئ زمونږ د سمی خان له چینل ضرور سبسکرایب کړئ خوا کې ور سره د ټلې نشان هم وهه ولی چې دې چینل نه بتا سوتا دغه سي معلوماتي ویډیو ملاويږي ملګرو دا ویډیو در سره لایک او تر اخره پورې وګورئ چې ټول معلومات مونږ تاسو ته درورسو دوستانو د پښتو مشهوره سندرغاړي ګل رخسار چې په خپله خوښه حضرت ګل سره واده کړی و حضرت ګل د سندرو ویلو ډایرکټر دی ګل رخسار د حضرت ګل نه دوه بچي هم دي چې دواړه جینکې دي په سوشل میډیا یو خبر خور شوی و چې ګل رخسار خپل خاوند حضرت ګل طلاق کړه چې هغې نه بعد بیا د حضرت ګل وایس کلیپ هم مخې ته راغلو چې حضرت ګل تصدیق کړی و چې په حقیقت کې ما ګل رخسار ته طلاق ورکړی دی چې هغې نه بعد بیا ورته جرګې فیصله وکړه چې څو پیره ګل رخسار واده نه وي نو دا دواړه لوریانې به ګل رخسار سره وي چې کله ګل رخسار واده وکړي نو دا دواړه لوریانې به بیا حضرت ګل ته یعنی خپل پلار ته حواله کیږي که چېرته ګل رخسار واده نه وي کړی نو د حضرت ګل مشره لور چې کله واده کوي نو د حضرت ګل یعنی د خپل پلار سره به سلام مشوره کوي هغې نه بعد به ورکوي دوستانو د حضرت ګل وایس کلیپ نه بعد تر اوسه پورې نه د ګل رخسار څه بیان راغلی دی او نه د حضرت ګل خبر راغلی دی خو د طلاق چې کوم خبر دی هغه حضرت ګل په خپله تصدیق کړی و چې ما ګل رخسار ته طلاق ورکړی دی دوستانو دا موږ سره د پښتو مشهوره سندرغاړي د ګل رخسار په باره کې نوې معلومات تر بلې ویډیو پورې په لوی الله سپارم د خپل ځان او د خپلو بچو ډېر خیال ساتئ د الله په امان